ماشومانو دا کټ یې څه حل کړی دی دې کې د واده سړی یې اوچت کړی و داسې پروګرامونه خو چېرته ډېر وخت پس راځي که نه ډېر زیات خوند کوي یقین وساتئ زه به پکې خپله ډېر زیات انجوی کوم عبید رور دکان بند کړی دی او دا قرباني ورکړې ده چې جنج سره را روان دی نو واپسي کې به څه کوې تاله خو موټرسایکل پکار و لیکتلي دکان کلو دی تا بند کړی او وړوله چې دی دا وخت دسې دسې ورکوي د خوشحالۍ نه او الله دې دا خوشحالي نصیب کړي بالکل بالکل ویری ګډ السلام علیکم مرګرو منصف خان یو ځل بیا تاسو ته په خپلې نوي ویډیو کې هرکلی وایم کتونکو دا چې دی د خالي ورځ ده او د مازدیګر ټایم دی تقریبا چې 4 بجې دي او دلته زموږ په کلي کې واده دی عطاالله جان واده دی نو د هغې چې دی نن جنج دی او ډېر زیات ویډیو زبردسته کېدو واله ده ولې نن به زه تاسو ته په ویډیو کې ښیم چې په علاقو کې چې ودونه نو څه قسمه سیسټم وي نو انشاءالله په دې ویډیو کې به تاسو هر څه ګورئ نو مرګرو اوس چې دی جنج تقریبا چې روان شوی دی نو مرګرو زه آلریډي لیټ شوی یم ولې چې زه ودوم او اوس مور راپاسولم وی چې جنج تقریبا چې ریډي دی نو د هغې وجې زه زر زر رالم او ما د خپلې ویډیو انټرو چې دی هغه وکړه او دې نه پس به د جنج ځای ته ځو او د هغه ځي ټول سین چې دی به تاسو سره په ویډیو کې شیر کوم نو راځئ مرګرو دا وګورئ دا عطاالله جان دی د واده زلمی ماشاءالله د دې واده دی او نن چې دی د دی جنج دی او دا تاسو وګورئ څومره ډېر خلک رالي ماشاءالله دې کراوډ ته تاسو کتی شئ دې نه پس به چې دی کوم ځای نه به چې جنج راوړو نو هغه ځای له به روانېږو انشاءالله او ویډیو کې به تاسو هر څه ګورئ او بله یو خبره که ویډیو هم خوښېږي نو ویډیو لایک کړئ او مخکې خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ او شوکت علی ماما څه مزه کوي که نه د علاقې جنجونه زبردست که نه ډېر زیات خوند دی ډېره زیاته مزه کوي ملګرو دا وخت چې دی جنج روان دی او ډېر په ګڼ تعداد کې چې دی خلک را روان دي او ډولکي مارانو ځان له بیخ بنیاد اوښکو د خولو نه لیت پیت دي تقریبا چې 1 ګنټې نه مسلسل شروع دي چې دی دوباره خلک ودرېده ډانس دپاره او جنج نه زه لږ مخکې ځکه ځم چې اکثر له نه دی بیا په ویډیو کې خبرې نه کېږي هلته د ډول اواز چې دی هغه ډېر زیات تیز دی نو د دې د وجې لږ مخکې رالم نو تاسو ګورئ چې په علاقو کې چې دی ودونه یې نو څنګه سیسټم وي څه داسې قسمه جنجونه یې وګورئ دلته تقریبا چې لږ مزل کې مونږ سره جنج والا ځای دی کوم ځای نه چې مونږ جنج راوړو نو د دې د وجې چې دی ټول خلک پیدل را روان شوي دي او مونږ هم ورسره پیدل را روان یو او ډول والا مطلب خشته خشته رګونه رانیسي او خشته خشته سورونه رانیسي ډېره زیاته مزه هم کوي واده سړی تاسو کتی شئ مخامخ ولاړ دی
ټول خلک ودرولو او دوباره ډانس به شروع کیږي. اوس دا وګورئ او دا وخت چې دی زما ابوم پیسې راماتې کړي. السلام علیکم. په دې پیسو څه کوئ؟ دا چې دی زما ابو دی او پیسې راماتې کړي. دا وخت تاسو کتی شئ تقریبا چې به هغلته په خلکو باندې ولي. ورشئ دا د اکبرپورې چوک دا وخت راورسېدو. تاسو کتی شئ او دلته کې اګین چې دی ټول خلک ولاړ دي او هلته ډانس شروع دی او ډول هم شروع دی او ډېر مست مست ډانسونه چې دی دا وخت شروع دي او ډېره ګرما ګرمي ده او د خلک تاسو کتی شئ ماشاءالله ډېر زیات چې دی جوش او جذبه خپله ښکاره کوي. دا دوباره دا دی روان شو د چوکه. عباس خان چې دی لاس یې اوچت کو او عبید هم رالی دی دلته لږ رستو شه او دا وخت چې دی عبید رور دوکان بند کړی دی او دا قرباني ورکړې ده چې جنګ سره را روان دی نو واپسي کې به څه کوې تا له خو موټرسایکل پکار و لیکتلي دوکان کولو دی تا ډېر زیات خوند کوي. یقین وساتئ زه به پکې خپله ډېر زیات انجوی کوم. دا چې دی د ناوې موټر مخکې نه را رسېدلی دی ځکه چې جنجان دی هغوی پیدل رالو. دا تاسو کتی شئ دا د ناوې موټر او جنګ ځای چې دی اوس راورسېدو او زه مخکې ځمه کوشش کوم رشم دی او ګڼم ده چې په دې کې زه سر مخکې لاړ شم او دا ریکارډ کړم. دا وخت چې دی مونږ راورسېدو د جنګ ځای ته او دا تاسو ګورئ د میلمنو لپاره داسې انتظام شوی دی او دلته کې چې دی دوباره ډول والا چې دی پنګړه واچول او خلک هم ورته ګډېږي. مست ماحول یې جوړ کړی دی. ډول شلی د ظالم بچې چې دی ګډا والا ته کولاوی ځکه چې بیا خلک پیسو پسې راودانګي او ټول هر څه ډسټرب شي نو د هغې وجې چې دی اوس میدان رو رو کولاوی دا خلک او ډول والا بابا چې دی ډېر زیات مست دی. دا تاسو ګورئ مست مست ډانسونه وکتل یقینا چې ډېر زیات به مې انجوی کړي. دې نه پس چې دی د واده سړی په کټ باندې اوچتی او انشاءالله په ویډیو کې به زه تاسو سره شیر کوم. دوستانو دا وخت چې دی خلک راغله د واده سړی دا تاسو کتی شئ په کټ کې ناست دی. دې نه پس چې دی په کټ باندې به اوچتی
کټ یې مات کو دا وخت او د کټ خپه چې دا سجاد ځان سره په لاس کې نیولې دا وخت چې دی کټ مات شو دا پیسې وویشتې دا وګورئ دوستانو دا کټ یې څه حال کړی دی دې کې د واده سړی یې اوچت کړی و او دا د واده د سړي پلار دی چې زموږ ترم کېږي او وړوله چې دی دا وخت دسې دسې ورکوي د خوشحالۍ نه او الله دې دا خوشحالي نصیب کړي او جی او خدای دې ورته پکې برکت هم واچوي بالکل بالکل ویری ګډ دوستانو کله چې ګنټې ډېرې شي بیا د واده کړي د مرۍ نه چې دی وباسي او اخوا بل ملګری ورسره نیسي او په نمبر چې دی خلک ورسره ملاویږي او ورته چې دی ګفټونه ورکوي مختلف قسم ګنټې هم ورته شي او دا تاسو کتلی شئ په ویډیو کې دوستانو جنج له خو مونږ رالیو خو حاجي صاحب ماشاءالله ډېر مست سړی دی او ډول هم وهي ورسره یې ګډېږي م او تاسو وکتل چې 3 ګنټو نه مسلسل دی شروع دي او ډول وهي او ستړي کېږي نه زه مریان یم چې دی څه خوري کمال لري د څه نوم علي دا سورنا دی سور برابرې ډول لا دا سورنا چې دی دا ملګری اوس وایي مونږ ورته ریکویسټ وکړو ډېر زبردست اواز یې دی او واه 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 Oregat. Zindabad, Zindabad. Gio. Oh. Da zonga da wada sare Taula Jan Khan. او اوس چې دی د جنج واپسي ده نو دې نه پس چې دی اګین به مونږ کلي ته واپس ځو او هلته چې څه سینې نو انشاءالله هغه به هم تاسو سره شریکومه ډېر د مبارک شروره او دی مشر رور دی او زموږ کاري صاحب هم پاتې شوی دی او ملګرو دا چې دی د ناوې موټر رالو او دا بخې چې دی ناوې پکې راکینولې ده او د واده سړی ورته دلته ولاړ دی چې تاسو ته یې وښیم دښکه مخامخ ولاړ دی او دا چې دی د ناوې موټر رالو تولا جان او خیرالله جان او دای ابو دی ملګرو دا وخت چې دی جنج نه زه واپس رالم او زه په پټو راړم چونکې په سړک باندې چې دی ډېرې زیاتې دوړې وي او بید چې دی په جنج کې تاسو وکتو دوکان یې بند کړی سپیشل د جنج دپاره د تولا جان دپاره دا د تولا جان ملګری دی دلته کیني پاسي نو سپیشل چې دی د دوکان بند کړی یو ګنټې دپاره دا قرباني ورکړه په جنج تللی موږ سره اوس واپس رالی دی نو عبیده څنګه چلو خوند و مزه پکې وکړه ډېر مزه وکړه دا خو دوکانداران خو عمر کې دي کنه ما ځان له غونډې په پټه باندې دغه نه ګیټ مې مات کو لاړم تولا جان واده خاص تا پکې څه خوښ د هر دکاندار عمر کې دی بالکل زیات ما خپل کلیوالو ګډاګانې ډېرې خوښې شوې ډېره مزه وکړه ډېر زبردستې ګډاګانې یقینا چې تاسو به هم ترې مزه اخیستې یادګار شو بالکل یادګار شو نو عبید سپیشل رالم چې د دا قرباني ورکړې وه او چې تولا جان ته پته هم ولګي شکریا جي مهرباني خوشحاله آباد دا وخت چې دی جنج کلي ته راورسېدو دا وګورئ دا د ناوې موټر دی او واده کړی چې دی او ناوې هغې هلته کوز که او دا واپس ځي
تاسو کته شي دوستانو جن چې دی واپس راورسېدو او دا میلس چې دی دا اوس ختم نشو دې نه پس چې دی دلته را ټیپ راوړی دی او دې ته باري باري دا هلکان چې دی هغه ډانس کوي او مزې تیالي ځکه دا خوشحالیان چې دی دا ډېر وخت پس راځي نو هغې نه چې دی دی भरपूर مزه علي او مکمل چې دی انجوی کوي یې ګورو دا چې دی د واده د سړي پلار دی السلام علیکم کاکا کاکا څنګه چل دی بالکل ښه ټیک ټاک دی هر شاته مې سخي جان ولاړ دی سخي جان هم ولاړ دی او څنګه خوشحاله یې که نه بالکل انشاءالله چې ښه خوشحاله په خیر بالکل او ډېره زیاته مزه ده هلکان ډېره زیاته مستي کوي او دا ډېر وخت پس داسې مستي پکې نه نو خدای دې بې خو بس داسې پروګرامونه خو چېرته ډېر وخت پس راځي که نه او که نه موږ خو د اجراګانو پته ملګرو دا وه زموږ نننی ویډیو امید لرم چې ویډیو به م خوښه شوي او که ویډیو م خوښه شوي نو مخکې هم شیر کوئ او خپله هم لایک کوئ نو ملګرو انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به بیا میلاویږو تر هغې پورې ماله اجازت راکوئ د لوی الله په امان بای بای